د لوی څښتنتالا په سپېڅلي نامه سلامونه وخت مو په خیر. د اروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا د امال خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د وریه حمل میاشتې لومړۍ ورځ ده چې د 2024 زیږدیز کال د مارچ له 20 نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتانیان اوس تاسو ور پام رااړوم خبرونو ته. د ملي دفاع وزارت وایي چې د هیواد د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مالی خان صدیق د وضعیت ارزونې په موخه د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ ته تللی او هلته یې په فرضي کرښه کې د ملي اسلامي اردو منصوبینو د پوستو څخه لیدنه کړې ده. د یاد وزارت په وینا د لوی درستیز مرستیال یرغلګرو ته د خبرداري په پیغام کې ویلي چې دوی د جګړې طرفداره نه دي، خو که د دې خاورې په یو کونج کې کوم فیرام وسي نو د دوی تجربه لرونکي ځواکونه بې پروا نه دي او په عاجله توګه به هغوی ته ځواب ورکوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د 1403 کال د وریه حمل میاشتې په لومړۍ نیټه د هیواد په 12 ولایتونو کې د واورو او باران د ورېدو احتمال اعلان کړی دی. هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، ارزګان، غزني، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان او بامیان هغه ولایتونه دي چې د واورې او باران وړاندوینه پکې سوې ده. په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 15 څخه تر 40 ملي مترو پورې ده او د واورې اندازه د 15 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د حج عمرې د خصوصي شرکتونو له استازو سره په لیدنې کې ډاډ ورکړی چې د ستونزو د حل په موخه به یې له اړونده ادارو سره خبرې وکړي او په تړاو به یې لازم اقدامات ترسره سي. ورته مهال د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په یوه بله ناسته کې د جلال آباد ښار د موټر پلورونکو ټولنې له استازو سره د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړی چې د موټر پلورونکو غوښتنو ته به د اصولو په رڼا کې حل لارې ولټوي. او په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د احمدشاه بابا د مور زرغونې انا د مقبرې د بیارغونې چارې بشپړې سوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه مقبره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 11 میلیونه افغانیو په لګښت رغول سوې ده. له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د اروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. بیا ښه وخت او ښې چارې.